د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اړوند امیر شهید بڼ کې راټول دا خلک د کمونیستي نظامونو د ماتې او د مجاهدینو د بریا په ویاړ راټول شوي دي. خو شا 19 کاله وړاندې د 1401 کال په همدې ورځ چې د ثور د اتمې سره سمون خوري، مجاهدینو د کمونیستي نظامونو د وروستي ولسمشر نجیب نظام وړنګاوه او د تل لپاره په افغانستان کې د کمونیستانو فزیکي او فکري شتون ټغر ټول کړ. په همدې تړاو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست نن جمعه په امیر شهید بڼ کې د یادې ورځې په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې علما او جهادي رهبرانو، د پوهنتون استادانو او ځوانانو پکې د دې ورځې په تاریخي ارزښت خبرې وکړي. د کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي محمد صدیق قریشي په اړه داسې وایي: اتم د ثور په هیواد کې د زموږ د ګران هیواد د تاریخ یوه اهمه برخه ده او نن ورځ د جلال آباد ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري دغه ورځ نمانځل کېږي. موخه هدف دا ده چې دغسې ورځې تاریخي ورځې دا ونمانځو، د دې په باره کې یادغونډې جوړې کړي تر څو پورې زموږ ځوان نسل، راتلونکي نسلونه د دې ورځو په اهمیت پوه شي او د خپل تاریخ نه باخبره اوسي او همدارنګه د دې خپل تاریخي ورځې په ارزښت باندې وپوهېږي. نو دې دپاره اطلاعات او کلتور ریاست دغه غونډه جوړه کړې ده چې پکې د دې ورځې په اړوند موضوعاتو بېلابېلو د استادانو او راغلي علما کرامو د وخت مجاهدینو خبرې وکړلې او په دغه ورځ باندې مجاهدینو بریا نصیب کړله او دغه رژیم چې دا وپرځاوه او دغه د کمونیستي عقیدې د مفکورې په تابوت باندې وروستی میخ په دې ورځ ووهل شو. یو شمېر نورو مسؤلینو بیا دا ورځ د افغانانو لپاره داسې ورځ یاده کړه چې له ډېرو قربانیو سره مله ده او نن یې نوي نسلونه ثمره ګوري، ځکه په ټول هېواد کې اسلامي نظام حاکم دی او خلک له خپلو ارزښتونو برخمن شوي دي. د هغوی په مقابله کې مقدس جهاد پیل که او په دغه اتم د ثور باندې هغوی د پاکې خاورې نه وویستل. الحمدلله د افغانستان تاریخ دا نړۍ ته معلوم ده او همیشه د خپل وطن او د اسلام او د قرآن څخه په کلکه دفاع کړې ده او نن موږ د خپلو نیکونو د ویاړ ورځ نمانځو. الحمدلله ډېر خوشحاله یو په داسې ورځ باندې چې موږ نیکونو قربانۍ ورکړي، شهدا یې ورکړي دي او ویاړلې ورځ ده او نن موږ لمانځو. دوی څومره ظلمونه کړي دي، په څنګ کې موږ نیکونو مقابلې کړي دي. د مقابلې ورځ نن چې تا مخکې ما یادونه وکړه، نن موږ الحمدلله ثمره لمانځو. نو که دوی ظلمونه کړي، موږ الحمدلله دفاع کړي. همدارنګه علما او جهادي رهبرانو په خپلو خبرو کې وویل چې د روسانو وروسته په کمونیستي نظامونو کې تر وروستي بریده هڅه کېده چې د افغاني ټولنې ارزښتونه واخلي. د دوی په خبره چې کوچنیو ماشومانو ته یې داسې ادرسونه جوړ کړي وو چې له کوچنیتوبه یې د پردیو په فکر رالوی کړي. اتم د ثور هغه ورځ ده چې مسلمان ملت یې د روسانو او د خلقیانو پرچمیانو تسلط نه خلاصه کړه. دغې ورځ لپاره افغانانو ډېره قرباني ورکړه، ډېر شهادتونه یې ورته ورکړه. دا هغه ورځ ده چې د مسلمان مجاهد ولس ته د 15 لکه انسانانو د سرونو په نظرانه باندې تمامه شوې. ولا ډیره زیاته هڅه کېدله، ځکه چې د ببرک ښځې دلته یو دارالایتام جوړ کړی چې دا اوس هم شته دی. اوس پکې بل حکومت پکې دارالایتام جوړ کړی چې زموږ واړه لکانې بیول روسیې ته، تر دې پورې چې هغه وتوانېږي چې د ماشومتوب نه خلک په کمونیستي نظریې باندې رالوی کړي. د هغه ورځ د عیني شاهدانو په خبره چې د کمونستانو د جبر حد نه و معلوم، دوی زیاتوي چې زرګونه انسانان یې ان ژوندي له خاورو لاندې کول، ځکه د دوی په وړاندې به یې د بیدارۍ نارې پورته کولې. همدارنګه ځوانان وایي چې راتلونکي ته باید د ځوانانو په فکري رغونه کار وشي تر څو د نورو فکر په هیواد کې هیڅکله وده ونه کړي او راتلونکي ته د خپلو اسلامي او افغاني ارزښتونو جوړه ټولنه ولرو. 200 کسه په دې خپې کې ښخ دي، د امرخانې په خپې کې ژوندي ښخ کړي، په ټکټور او دغه باندې ښخ کړي. په دې ټول خلک خبرو، ټول ننګرهار، ټول افغانستان ته خبرو دا چې د ثور اتمه د کمونیستي نظامونو د ماتې او د افغانستان ته د بریا او د بري لپاره لار هواره شوه تر څو دلته مجاهدین کامیاب شو او افغانستان کې اسلامي نظام رامنځته شو چې تر ننه الحمدلله دغې ماتې ثمره موږ وینو چې افغانستان کې یو پاک او سپېڅلی اسلامي نظام حاکم دی. نو د دې لپاره چې فکرونو باندې باید کار وشي، باید د ځوانانو نوي نسل په فکري طرزونو باندې کار وشي. د شوروي اتحاد سره د مجاهدینو د مخامخ 9 کلونو جګړو او سرښندنو وروسته روسانو ماته وخوړه او له افغانستانه ووتل، خو د هغوی په فکر جوړو شوو کمونیستي نظامونو دومره دوام ونه شو کړی او وروستي ولسمشر نجیب د مجاهدینو په وړاندې هم ماته ومنله او هیواد د تل لپاره د روسانو د فزیکي او فکري اشغال خلاص شو او پر ځای اسلامي نظام واک ته ورسید. سهار ګل حریت راډیو، ننګرهار.